چې په کوم شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته لاړو او جبرائیل جنت ته دننه نه ایستو نو جنت کې رڼا شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې جوړ د خدای دیدار دی. جبرائیل ورته وی نه صبر کوه. وی دا څه دي؟ هغه مخامخ بالخانه کې ګوري. ویلاو ولغه جنې او خندل چې تی ولیدي نو داغه د غاخونو رڼا په ټول جنت پرې وته نو ټول جنت رڼا کړو. دا څوک ده؟ وستاو مطلب چې الله کمی هوري ورکی دا دغه خدمتګار ده. وای اوس پښتنه وشوا چې دا د جنت هوري به څنګه ای؟ الله ورته وای نور به پخپل وګورئ چې راشي ولا وكأنهن الياقوت والمرجان. دا حرب پرنګ او په صفایي کې د یاقوت او د مرجان په شانی. د یاقوت او د مرجان په شانی دا بچا ته ملاویږي. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ته ګناه قادر شوی ګناه لاس له درغه او زړه کې دلراله چې د دې به خدای مانه تپوس گیو تیرسته شوی چې تیرسته شوی. الله وای چې په ګناه قادر شي او زما د یاره ګناه پریدي دې سړی ته به په قیامت کې اعلان وکم چې 2 جنته مې ورکړه. انعام 2 جنته. دا به څنګه جنتونه وي؟ فیهما عینان تجریان. په دې جنتونو کې به بهترینی چشمه بهیږي. چې جنتیان به پکې څنګه ناشتي. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. د جنتیانو به تکیا والی داس تکیا به والی وي په هغه فرشونو باندې چې داغه سټ به د شنورې خمونی. او بیا وجن الجنتین دان. تکیا دی والدا کېله خورم د کېلې بوټه بره وګت شي کېله بس پینا کړي ستا خولې ترو او بچ د اکبر بادشاہ لاټه لاس مخه زوا په خله کې واله. انار خورم انار بره وګت شي سپینې کړي دانه وخله کې درته واشي تا به تکیا وای.